قدرمنو او درنو دوستانو دغه افغانو جنکو په باره کې اوس هم ځینې خلک داسې ویډیوګانې جوړوي چې بالکل هغه د خورولو نه دي، هغه ویډیوګانې نت ته د خېجولو نه دي. خو نن تاسو سره داسې یو ویډیو شریکوم چې د هغې په باره کې ځینې سندرغاړو یا ځینې پښتنو خبرې کړي دي، نو ټول تفصیل تاسو ته درکوم. موږ سره د دې ویډیو تر اخره پاتې شئ چې د هغې په باره کې پښتانه څه وایي او د هغې په باره کې نازیه اقبال یا نورو سندرغاړو څه ویلي دي. تر اخره را سره پاتې شئ. قدرمنو دغه واقعیا چې د افغانستان په ننګرهار کې شوې ده او په ننګرهار کې دغه واقعیا چې کله مخې ته راغلې ده او دا ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خورې شوي دي، نو د هغې نه پس دغه دکاندار ویل کېږي چې پاکستان ته تښتېدلی دی، کورنۍ هم ځان سره راوستې ده او تر اوسه پورې معلوم نه دی چې دا په کوم ځای کې دی. خو په سوشل میډیا باندې داسې خبرې هم کېدي چې هغه وجل شوی دی او جنکۍ هم وجل شوي دي. درنو دوستانو، د دې باره کې لا مکمل تفصیل نشته چې رښتیا دغه جنکۍ وجل شوي دي او دغه سړی هم وجل شوی او کنه. خو تاسو ته به دا ووایم چې د دې په باره کې نور هیڅکله هم ویډیوګانې شیر کول نه دي پکار، ځکه چې داسې حالت په هر چا راتللی شي. موږ تاسو ته پکار دي چې دعا وکړو چې الله پاک مو له داسې دردونکي حالت نه وساتي، ځکه چې دوی هم پښتانه دي او د دوی چې څومره رشته دار خپلوان کلیوال او یا مشران کشران وي، هغوی دپاره یو داسې پیغور جوړ شو چې د ټول عمر پیغور به وي. نو الله تعالی دې موږ تاسو ټول مسلمانان له داسې حالاتو نه وساتي. د خان کلیک چینل د ویډیو د کتلو مو مننه. تر بیا مو په الله سپارم.